مولا یعقوب پر پاکستان خطرناک تور پورې کړ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د دفاع وزارت اړوند امنیتي او چانیز کمیسیون د کلني حساب ورکولو په تړاو راپور کې یو ځل بیا ویلي دوی کره معلومات لري چې پاکستان د داعش ډلې کسان روزي او په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې یې ورته روزنځي جوړ کړي دي. په دې راپور کې د اسلامي امارت امنیتي او چانیز کمیسیون همدارنګه ویلي د کراچۍ او اسلام آباد هوایي ډګرونو له لارې پاکستاني الوتکې له اروپا او آسیا ځینو هیوادونو څخه داعش ته جذب شوي کسان لیږدول کیږي او دوی په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خپل روزنځیو ته رسوي. د اسلامي امارت دغه رسمي سرچینه ډیروي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې د داعش دغه کسان د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې بریدونه وکړي. وړاندې لیکل شوي د داعش او ځینو نورو هیوادونو یو اصلي موخه په تیرو 3 کلونو کې افغانستان او د اسلامي امارت واکمني وه چې د دوی په وینا په ډیرو قربانیو ترلاسه شوي ورته ستونزې رامنځته او نسکوره یې کړي خو دوی دغه پلان ناکام کړی دی. د اسلامي امارت کمیسیون ډیروي په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو او غړو له نښولو څخه وروسته هغوی ګاونډي هیواد پاکستان ته تښتېدلي او د هغوی په هڅونه او کار یې بیرته د راټولېدنې چارې پیل شوي دي. سره له دې چې د اسلامي امارت کمیسیون په خبرپاڼه کې د یادې ډلې فعالیت مجازي او سرسري بللی خو ترڅنګ یې په اشاروي ډول خبرداری ورکړی چې پاکستان باید د دغې ډلې له ملاتړ او روزنې څخه لاس واخلي. بلوچستان او خیبر پښتونخوا کره هماغه ځایونه دي چې په تیرو 20 کلونو کې پکې د پاکستان د پوځ تر څار لاندې اسلامي امارت روزنځي او پټنځي درلودل. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.